د سحر او د کوډو او د جادو د ختم کولو لپاره او د ځان او د بچانو د کورنۍ د حفاظت لپاره همدغه یو قرآني وظیفه او عمل دی. حکیم الامت په خپل یو کتاب کې لیکلی دی، وایي که انسان دغه آیات وظیفه کوي چې څوک په دې اپتخته وي، الله به دې اخلاص کړي د دې آیات د وظیفه کولو د لوستلو د وینا په برکت باندې. او که چیرته انسان یې مخکې وایي، الله پاک په حفاظت د دې سحر او د کوډو د جادو څخه کوي. په دغه آیات کې هم د هماغه کوډو بیان دی کوم چې د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون 80,000 جادوګران راوستلي ول، که نه؟ په دې کې خو شک نشته چې د خدای کلام تلاوتول سراسر نور، برکت او د انسان حفاظت او د دواړو جهانو ښېګڼه او خیر کې پکښې کوي. په دې کې انشاءالله څوک شک نه ویني، او چې څوک شک پیدا کړي نو هغه بیا د ایمان ضعفوالی او کمزوري ونیسي. په دې زموږ وروستی ټولو ایمان دی. کم سي د بسم الله آیات چې کوم دی د قرآن کریم، هغه کې دومره برکتونه نغښتي دي چې شمار کیږي نه. نو په لحاظه دغه آفت زموږ وروستی په ټولنه کې اوس نن مخ پر وده او ډیرتوب هم دی، د نونه څه نه، دا د ډیره مخکې را روان دی. په نبي کریم علیه السلام باندې هم یهودو سحر او جادو کوډې وکړي. زموږ وروستی په دا معاشره کې په هندوانو، په سیکانو، په آتش پرستانو، په مشرکانو دې ته نه کتل کیږي چې دي، بس دې ته کتل کیږي چې کار کوي که نه، او بیا خلک د څه لپاره کوي؟ دې لپاره نه کوي چې مثال یو د خیر کار ځینې غواړي. دا شر دی، دا اور دی، په اور کې به ته سوځې. بیا زموږ وروستی هغه انسانان چې زنانه د تعویض لپاره، زنانه د یو ډېر سخت انساني ضرورت لپاره د کوره څه نسي وتلی، همدې ورخطا سوي، پیسې هم ورکوي، مثال شکرانې هم ورکوي، نور رقم خدای کوډې پکوي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. نه راځي د کوډو اثر پر کاروبار، د انسان پر ژوند، د انسان پر صحت، د انسان پر اولاد، د انسان په بچانو باندې، د انسان په دې ټولو باندې د دې اثر مسلم دی، ثابت دی، دا لویږي، د اثر پر کوي. نبی کریم علیه السلام تقریبا څه د پاسه 4 میاشتې یا 2 میاشتې د خپلو کور والاو څه بند و، نور هر څه ژوند و زندګي سمه وه، لمونځ، تلاوت د قرآن، ذکر و اذکار، لیکن دغه سحر چې په کړي ولو، هغه د یو لبید بن عاصم 2 لوڼو په کړي وو، کوډې په کړي وې، د خپلو کور والاو څه د بیبیانو څه بند و. بهرحال تفصیل تاسو مشوره وي. راځي اوس دې خبرو ته. دا آیات شریف دا که انسان ډیر وایي زده یې کړي، وظیفه کوي چې چا باندې کوډې سوي، څوک پیرانان نسي، د خدای په فضل او د دې آیات په برکت به د دغه آفتو څخه خلاصېږي که نه. اوس د دې آیاتو د استعمال 3 طریقې دي. اصل مهمه طریقه یې د لوستلو ده. په دې لوستلو کې دا فضیلت هم تا ته خدای درکوي چې پر آیات پر سر یو په هر تورې یو دغه دی چې یو ثواب مثال الله پاک تعالی درکوي، پر هر حرف لس نیکي، دا ثواب هم به ته ګټي. پس ذاکرینو کې به هم ته داخلي چې د ذکر څومره فضیلتونه دي، د خدای د قرآن چې کوم برکتونه دي هغه به هم ستا نصیب کېږي، او ستا هغه کوم ضرورت دپاره چې ته وایې هغه به دې الله پاک درپره کوي. د خدای په قرآن کې چې څومره آیتونه دي او څومره د الله نومونه دي، په هغه ټولو کې دا برکت او تاثیر پروت دی چې په کوم غرض یې ولولې نو الله پاک به دې هغه هدف پوره کوي. خو بعضې آیتونه په هغه مطلب کې لکه څنګه چې معنا ورته ورته وي چې په هغه کې د جادو اثر یو ته الله ته وایي چې الله جادو راپسې مه ښکته، یا الله زه دې آفت لاندې کړی، نو په دې کې بیا د دې خاص تاثیر د دې وجه علماوو تجربه سوی. ښه راځي ورونو، دا آیات دا به درته ووایم، او د دې سره دا هم یاد وساتئ چې 4 قله آیت کرسي دا هم د دغه افتو لپاره یک په یک دي. د دې 4 د دغه 2 قله، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، د دې د نازلېدو وجه علماوي صرف همدا ده چې نبي کریم علیه السلام باندې سحر سوی و، کوډې سوي، الله پاک دا علاج ور رالیږلی دی. یو آیات به وایي دا غوټه به خلاصول، نو دا هم مه پرېږدي. دا د سهار د ماښام په هغه بهترین اذکارو په بهترینو دغه کې دي، مسنون اعمالو کې دي. به هر حال نبی کریم علیه السلام د ژوند او زندګۍ د پای پورې بیا نه پرېږي، ویل به پر خپل ځان. خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي.
نو دغه آیات یو طریقه خو د ویلو ده چې در ټولو بهتره طریقه ده. ته چې تعویذونه کوي آیاتونه وایست. زه نه هم چې تعویذ ناروا دی، خو د تعویذ خپلې طریقې شته. فعال ګل ماګول یې مه کوئ. بله ورځ یو چا ویډیو رالیږلې وه، قسم په خدای قسم یې درته واخیستی که هغه سړی صرف یا درود شریف ویلی سي، الحمدلله پوره ویلی سي، دا نو حاجي اغا دی. راځه ټیک دی، سیدي ځه حاجي اغا. اوس نو دومه طریقه یې دا ده چې که چېرته کوچنی وي چې نیسي ویلی، نو هغه ته یا د آیات ولیکئ، په غاړه یې وځړوئ تر هغه وخته پورې چې ښه کېږي، او چې د شپې ویده کېږي حفاظت یې کوئ، دا یې د غاړې څه کاږي، د خدای قرآن زیات در باندې پکار دی. او چې کله لمبېږي او داسې ځای ته ځي دا بتۍ ځینې کاږي، دی نه چې نور مې ازار پسې ورووي. دوه خبرې. درېیمه که چېرته یو څوک دی مریض و چې لوی دی ویلی هم نسي، کوچنی دی په غاړه ځړولی ممکن نه دی، آیات په اوبو کې د زمزم واچوي یا په عامو اوبو کې بیا په وچښئ. خدای خو د غیبي ټولو مریضانو ته شفای کامله ورنصیب کړي. څوک چې په کوم درد اخته یې الله دې هغه درد ورته دوا کړي. فلما راځي آیات درته وایم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. سورة يونس که درته هیر سو همالته د آیات موجود دی، نمبر شمارې مو ورسره لیکلی دی، تاسو یې هلته کتلی سي. خدای پاک مو نازو 2 اتیایم نمبر آیات دی.